بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو. د ټول نه مخکې تاسو زه جشن زادې مبارکي در کوم چې جشن زادې مو ډېر مبارک شه. نن د 14 اګست ورځ ده. 14 اګست پر ورځ باندې مختلف ځایونو کې نن پروګرامونه منعقد کړل شوي وو. هغه شان چې کوم دی په یونس سټیډیم کې د سپورټس پروګرام منعقد کړل شوی دی چې د هوتی ایګل او د خاکسار سیټي ترمنځ به کېږي. دا فوټبال پریمیر لیګ پروګرام چې کوم دی افتتاحي پروګرام کېږي. دا پروګرام موږ تاسو سره شریک کوو او دې مشرانو سره موږ خبرې اترې به کوو. نو تاسو شرط مزه موږ سره اوسئ. ډېره خوشحالي ورځ ده. په نن ورځ نن نه 3 کاله مخکې پاکستان په وجود کې راغلی پاکستان آزاد کوم ملک په ډېرو غټو قربانو باندې نن د هغې خوشحالي ورځ ده. او د هغې خوشحالۍ په ورځ باندې دلته کې د عمري ځوانانو لمونځ نه اهتمام هم کړی دی. د نن ازادي یو ډېر غټ نعمت دی او د دې نعمت تپوس هغه خلکو نه کوي چې کوم نن سبا لګیالي د ازادۍ تحریک چلي. جی بالکل تاسو وکتل چې د هوتی ایګل او د خاکسار سیټي ترمنځ میچ مقابله وکړل شوه. ډېر جوش او خروش سره مقابله وکړل شوه. رش پرې ګراوند کې نو هغې کې چې کوم دی خاکسار سیټي ډېر زیات خوشحاله دي. موږ نومان فقیر اونر چې کوم دی د خاکسار سیټي هغې سره ملاویږو او خبرې اترې ورسره کوو. راځئ چې ورشو. بالکل دا وخت ما سره موجود دی د خاکسار سیټي اونر نومان فقیر صاحب موجود دی چې میچ وګټو سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نن خو تاسو چې میچ وګټلو وه نو څه خوشحالي محسوسوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره زیاته مهرباني د پښتو نیوز شاذیب بھائی ستاسو یوسف بھائی ستاسو انتهایی د خوشحالۍ مقام دی او زه خاکسار سیټي دوستانه میچ ښه په طریقې وګټلو ښه په خوشحالۍ وګټلو او زه انتهایی زیات خوشحاله بلکې ډېر زیات خوشحاله یم خو ډېر خوشحاله په دې یم چې خاکسار سیټي ګټي یا هوتی ایګل ګټي ګټه د مردان ده ګټه انشاءالله د مردان ده ګټه انشاءالله د مردان ده. ډېر شکریه د ټایم راکولو چې تاسو دې خبرې واورېدې. که موږ ګټلو که خاکسار سیټي ګټلې وه او که هوتی ایګل ګټلې وه خو ګټه د مردان ده. د مردان به وي. موږ سره نور مشران هم موجود دي سره به خبرې درکړو. راځئ جي خوشحاله خوشحالي 14 اګست ورځ ده. بیا دویمه خوشحالي دا ده چې خاکسار سیټي میچ وګټلو. نو څه به ویل غواړئ؟ دا ډول خوشحالي ده او زمونږ هوتی ایګل او خاکسار سیټي نو زمونږ ناره ده زمونږ اواز ګټه د مردان ده. موږ په خاکسار سیټي باندې بالکل ډېر خوشحاله یو او د دې دواړو ګټه زمونږ ده که هوتی ایګل دی انشاءالله دا خو دوستانه میچ انشاءالله نور میچونه روان دي او موږ د مرګرتیا په تور باندې نومان زمونږ کشر دی زمونږ بچی دی نو موږ هغه پول سپورټ کوو او د هغه سره کلک ولاړ یو او زه مبارکبادي په دې میچ هغې ته ورکوم. نن چې دا دومره رش وش دی په دې ګراوند کې نو کرونا نن نه راځي؟ نه کرونا موږ دفن کړله. نن اخري ورځ وه 14 اګست او بس دا موږ د ازادۍ ورځ ده او د کرونا موږ ته الله پاک ازادي راکړله. ډېر شکریه. دا وخت ما سره چې کوي نومان فقیر صاحب والد صاحب موجود دی سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه محسوسوئ؟ نن ډېره خوشحالي 14 اګست ورځ ده. یو تاسو میچ هم وګټلو جي. ډیره شکریه شاذیب خانه د پښتو نیوز ډیر مشکور یو د یوسف جان ډیر مشکور یو او ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې موږ د کرونې جیسے عذاب نه خدای پاک موږ له امن راکړه موږ ته په امان شو او نن دا دی بیا چې کوم دی هم هغه چې کوم رونق و هغه رونق دا دی واپس بحال شو چونکه یو ډیره ښه موقع وه د 14 اګست نو په دې کې مشران هم رالل موږ ټول ملګري مې یو ځای شو موږ میچ هم انجوای کړو
میچ خو بس داسې به ووایي چې دا یو بهانه ده په دې دا مونږه دا شی سټارټ کړی د دې لپاره چې په کوڅو کې چې کمې دا نخرې کوسري کېږي دا کیسې ختمول پکار دي دا ختمو مونږ د دې لپاره یو میشن روان کړی دی یو کوشش مو روان کړی 15 میاشتې مخکې ما دا ویلي وه چې دا مونږه د منشیاتو خلاف یو جهاد کوو د آیسو خلاف جهاد کوو د دې کوڅو نه دا بچي راوباسو نن خلکو ولیدل چې ټول ینګ ماشومان بچي دي دا ټول زموږ د دې کوڅو پیداوار دی نو زموږ مطلب دا دی چې دا بچي دی د دې رخ غلط طرف ته لاړ نشي نو د دې لپاره دا منو چې په دې سپاري ډېره ده خو موږ وایو چې زموږ دا بچي به مشغول شي او خوشحاله به شي او د دې توجه به زموږ د کیل کود طرف ته به شي تاسو ناره څه وه جي زموږ ناره ګټه د مردان ده د مردان ده جی بالکل تاسو دې خبرې واورېدې ډېر شکریہ جی دا وخت ما سره بل مشر موجود دی امجد ابرار رئیس خبرې ترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام جی نن ورځ په مناسب سره به څه ویل غواړئ ډېر نه غوښتل زه خوشاله یم خوشاله په دې ما چې په دا سټیډیم لکه زموږ مخکې جوړ شو خو په دې کې چې موږ په کم میچ کې کتلي دي کې جنګ جګړې شوي دي خو شکر الحمدلله نن واحد دا میچ ما یو ولیده چې دې کې جنګ جګړه ونه شوه او ډېر په ښکلي ماحول کې میچ شو او خاص کر د میډیا والا د ټولو وروڼو شکریه ادا کوو او دغه شانتې تاسو له راتلو پکار دي چې د خلکو حوصله افزایي کېږي او دغه شانتې میچونه کېږي دا راته ووایه تاسو کوم ټیم سپورټ کوئ خاکسار سټي بالکل نارې سره ګټه د مردان ده ګټه د مردان ده مردان به وي جی بالکل تاسو د مشرانو خبرې واورئ ډېرې ښکلې خبرې وکړې اوس زموږ خپرونه سرته رسي چې چېرته هم یې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ